د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه جوړه شوې لار نقشه پلي کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د قزاقستان د لومړي وزیر له مرستیال سریک جومانګارین او ملپلاوي سره وکتل. دغه لیدنه نن د روان 1404 لمریز کال د سور میاشتې په لومړۍ نیټه د ارګ په ګلخانه ماڼۍ کې ترسره شوه. په دغه لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ په مختلفو اقتصادي برخو کې د ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل افغانستان له قزاقستان سره ګډ بنسټیز مشترکات لري چې د تاریخ په اوږدو کې د دواړو هیوادونو پر سوداګریزو اړیکو خورا مثبت اغیز درلودلی او د پانګونې فرصتونه یې زیات کړي دي. محترم ملا صاحب زیاته کړه د اسلامي امارت له حاکمیت را په دې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې ورځ تر بلې د زیاتېدو او پیاوړتیا په حال کې دي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل افغانستان له قزاقستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو او سوداګریزو مناسباتو د پیاوړتیا لپاره قوي هوډ لري او په همدې موخه یې په دې وروستیو کې د کابل او استانې ترمنځ 3 میلیارډ ډالرو ته د سوداګرۍ کچې رسیدو په موخه د لار نقشې مسوده لاسلیک کړې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په خبره د دې لار نقشې په پلي کولو سره به په بېلابېلو اقتصادي برخو لکه سوداګرۍ، کرنې، د کانونو استخراج، ترانسپورت، ترانزیت، اوسپنې پټلۍ او صنعت کې د پام وړ مثبت بدلون رامنځته او په اړوندو برخو کې به پانګونه زیاته شي. محترم ملا صاحب وویل اسلامي امارت چمتو دی چې له قزاقستان سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې فرصتونه شریک او د کرنیزو توکو د حفظ، قرنطین او مالدارۍ برخو کې موافقتنامه لاسلیک کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د بانکي اړیکو د پراختیا او د افغانستان د نفتو ساحې په توسعه او اکتشاف کې پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. همدارنګه محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل اسلامي امارت د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیواد د وارداتو او صادراتو کچې د زیاتوالي په موخه د عملیاتي شرکت په تأسیس کار شروع کړی چې په لنډ وخت کې به قزاقستان ته ور معرفي شي. د هغه په خبره په دې سره به د سیمه هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلۍ له لارې سوداګریزې چارې نورې هم ګړندۍ شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل افغانستان د سیمه هیوادونو سره په صنعتي، سوداګریز او ترانسپورتي ډګر کې همکارۍ ته ژمن دی. په دې اړه اسلامي امارت د څلورو هیوادونو د واحد مرکز اړوند موافقتنامې مسوده چې افغانستان، ایران، قزاقستان او ترکمنستان به یې برخه والوي ترتیب او له قزاقستاني لوري سره شریکه کړې ده. همداراز محترم ملا صاحب د کابل او استانې ترمنځ د پروازونو پر پیل افغان سوداګرو ته د قزاقستان د ویزو ورکړې په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو او د سیمې هیوادونو سره په ګډه جوړېدونکې اقتصادي مجمع کې د افغانستان پر فعال برخه اخیستو ټینګار وکړ. ورپسې د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سریک جومانګارین وویل قزاقستان د پرمختللي او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي او ویني چې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته کیږي. جومانګارین زیاته کړه همدې پرمختګونو ته په کتو د قزاقستان او افغانستان ترمنځ سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخې شوې دي. نوموړي وویل قزاقستان د تورغونډۍ هرات سپین بولدک اوسپنې پټلۍ پروژې د تورغونډۍ هرات فاز د عملي چارو د پیل لپاره د 500 میلیونو ډالرو پانګونې او همداراز په هرات کې د دې پروژې د چارو پر مخ بیولو لپاره د لوجستیکي او ترانسپورتي شرکت جوړولو ته چمتو دی. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال زیاته کړه قزاقستان د یادې پروژې ترڅنګ د انټرنیټ لاین غځولو پروژې ته هم چمتووالی لري چې له مخې به په ارزانه بیه افغانستان ته انټرنیټ ورکړي. جومانګارین وویل قزاقستاني پانګوال په افغانستان کې په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د کانونو، نفت او ګازو کې پانګونې ته چمتو دي او په دې برخه کې تخنیکي ټیمونه کابل ته راغلي دي. د دغه لیدنې پر مهال قزاقستاني لوري افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړې، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پروازونو پیل، بانکي همکاریو، د ترانزیت او دوه اړخیزې سوداګرۍ زیاتېدو او همداراز روغتیا او تعلیم برخو کې ګډو همکاریو ته چمتووالی وښود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د اوسپنې پټلۍ په یاده پروژه کې د قزاقستان له لوري د 500 میلیون ډالرو پانګونې او لوجستیکي او ترانسپورتي شرکت له جوړولو او همداراز په مختلفو برخو کې د قزاقستاني پانګوالو د پانګونې لپاره د چمتووالي هرکلی وکړ او هغوی ته د اسلامي امارت له لوري د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ.